تازه او نوې خبر د راشد خان نوم د استرالیا د لسیزې په لوبډله کې هم لیکل شوی ده. دا چې ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د استرالیا کرکټ بورډ د یوې لسیزې په نامه د لوبډلې نوملړ جوړ کړی او خپور کړی دی چې په دې لوبډله کې د افغان بالر راشد خان نوم هم لیکل شوی دی. د استرالیا کرکټ بورډ د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره 2 لوبډلې اعلان کړي چې د لوبډلو ته د ډیکټ یا لسیزې لوبډلې نوم ورکړی دی. د یوې لسیزې د غوره لوبغاړو په منځ کې راشد خان، ایم ایس ډوني، هاشم املا، ای بي ډي ویلیرز، شکیب الحسن، جاس بټلر، میچل سټارک، ټرینټ بوټ، ویرات کوهلی، روهیت شرما او لاسیت ملنګا لیکل شوي. ډوني چې له 2004 میلادي کال څخه د هند په لوبډله کې ولوبېد او د 2019 میلادي کال نړیوال جام څخه وروسته یې د هند په لوبډله کې لوبه نه ده کړې، د استرالیا کرکټ بورډ د لسیزې په غوره لوبغاړو کې راوستی دی. له ده سره 2 نور هندیان، ویرات کوهلی چې د نړۍ په کچه یو ستوری لوبغاړی دی هم شته، او روهیت شرما چې اوس مهال په یو ورځنۍ لوبو کې 2م نمبر ته وبهونکی دی، هم د یو ورځنیو لوبو په نوملړ کې راغلی دی. بل پلو راشد خان په 2015 او 14 کلونو کې ایله افغان لوبډلې ته لار پیدا کړه چې په ډېر لږ وخت کې خورا ښه وځلېد. د افغانستان ترڅنګ په نړۍ کې زیات مشهور شو او ډېر شهرت ورته بیا د IPL سیالۍ ورکړ چې نوموړي پکې د لومړي ځل لپاره په 2019 میلادي کال کې ولوبېد او په خپله لومړۍ لوبه کې د 3 لوبغاړو په سوځولو سره د ګجرات لاینز لوبډلې ایروین فینچ، برنډ مکالم او سوریش راینا یې سوځولي او ځان یې لکه د ستوري وځلاوه. استرالیا چې کوم لوبغاړي د لسیزو لوبډله ته غوره کړي په رښتیا هم د نړۍ په کچه مشهور لوبغاړي دي. د استرالیا د کرکټ بورډ مطلب د لسیزې د لوبډلو ښایي دا وي چې د 10 کلونو په اوږدو کې له راشد خان پرته ټولو لوبغاړو ښه کارکردګي کړې ده. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله. که خوښه شوې مو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.